قدرمن اوردونکو ستړي مشئ. افغان ولسمشر حامد کرزي دا منلې چې تیر ولسو کلونو کې د نړیوالو ملاتړ سره افغان حکومت نه دی توانیدلی چې په افغانستان کې عدالت تامین کړي. پرون کابل کې د خزینه قاضیانو د فراغت یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي کرزي وویل پر قضا او محاکمو د نه باور له کبله په کلو او بانډو او حتی ښارونو کې یو شمېر خلک دودیزو جرګو ته مخه کوي چې د دوی لانجې ور پرې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا هم ویل چې داسې هم شوي چې ځینې وخت د حکومتي قضایي ارګانونو کې د عدالت د پرځای کېدو پر ځای د خلکو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د ویلامې په خپرولو سره د افغانستان د عدلي قضایي سیستم غندنه کړې ده او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان تر ټولو ډیر په فساد کې ښکېل دي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم له دې سره همغږي دي چې په قضا او محاکمو کې د بډو او فساد د شتون له کبله خلک اړوزي چې دودیزې جرګو ته مخه وکړي. په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې دغه دودیزې جرګې څنګه جوړښت لري، د دغو جرګو د پریکړو مثبت او منفي اړخونه څه دي او آیا د دغو جرګو پریکړې د افغانستان له شته قوانینو سره اړخ لګوي. د همدې موضوع د څېړنې لپاره د برتانیا د ګلې مورګن په پوهنتون کې د جرم پیژندنې د برخې افغان پوه ډاکټر علي وردک را سره میلمه ده چې د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. ښاغلی وردک، مخکې له دې چې تاسو ته راشو د پروګرام په پیل کې به یو دوه تنه اوریدونکي په کونړ کې واورو. زما نوم سید اصغر او دا چې په افغانستان کې اوس هم په ځینو ولایتو کې او هغه ولایتو کې چې نسبتاً امنیتي مشکلات پکې لږ زیات دي، دودیزو جرګو ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي. اصلي علت یې دا شی دی لکه د مثال په ډول که د چا کومه مسله په قضا کې را پیدا شي، تر څو رشوت ورنه کړي، تر څو واسطه ونه لري، تر څو څوک ونه پیژني په لوړپوړو چارواکو کې نشي کولی چې دا خپل مشکل هلته حل کړي. نو په همدې اساس باندې جرګې یوه ډېره ښه لار ده د یوې معضلې د یو مشکل د حل لپاره او خلک کوشش کوي چې د جرګو په واسطه باندې خپل مشکلات حل کړي. محمد انور دی. قضا او جرګو ته ځکه خلک ورمخکې کېږي چې د قضا او د څارنوالۍ مسایل طولاني وي، بل خلک د هغې د فساد نه مطمئن نه وي. وړه موضوع په ډېر وخت اوږد او طولاني وخت کې نه حل کېږي، لهذا خلک جرګې ته وایي چې هغه لنډه موضوع په لنډ وخت کې حل کړي او خپل مشکل حل کړي. بالکل د خلکو مشکل چې کوم ځای کې حل کېږي هلته خلک ورځي. که قضا هم په خپلو اموراتو کې تعدیل راولي، لنډې فیصلې وکړي، په لنډو وختونو کې ختمې کړي، خلک به یقینا چې هغې ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، د دغو اوریدونکو شکایت د افغانستان له قضا او محاکمو و چې ویلې په ځنډ د کارونو د ترسره کېدو او یا هم بیخي د نه ترسره کېدو له وجې خلک اړوزي چې دودیزو جرګو ته مراجعه وکړي. تاسو چې په دې برخه کې ځینې لیکنې هم کړي دي او څېړنه مو هم کړې ده، که دا راته ووایئ چې له لسو کالونو وروسته او د نړیوالو د پراخو مرستو سره ولې په افغانستان کې بیا هم داسې یو قضا رامنځته شوې نه ده چې په دې هیواد کې عدالت پر ځای کې او خلک دودیزو جرګو ته مخه کوي؟ ډېر مننه سمسور صاحب. مخکې له دونه چې د مشکلات راشم، هغه مشکلات چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د رسمي قضایي او عدلي نظام د مرغوبیت مانع ګرځي، غواړم یادونه وکړم چې په دې تېرو لسو کالو کې پرمختګونه هم شوي دي. مثلا ډېر قوانین تدوین او یا اصلاح شوي دي او د قضاتو او څارنوالانو مسلکی ظرفیتونه لوړ شوي دي، قوانین چاپ شوي او نشر شوي دي او په همدې ډول سره د قضایي او عدلي بنسټونو فزیکي حالت هم ډېر ښه شوی دی. اما سره دغه هم د مشکلات دومره زیات دي چې دغه پرمختګونه ته سیوري لاندې راوستلي دي. یو عمده مشکل چې سره منصفانه وایي هغه بین المللي نهادونه او ملکونه چې د افغانستان د قضایي سیستم په بیرته ودانولو او جوړولو کې کومک کوله، دغه په منځ کې د نه همغږۍ موجودیت او همدارنګه د حقوقو او د افغاني عدلي نظامونو په منځ کې د نه همغږۍ
شتون و او امدا ډول په خپل د افغانستان د عدلي بنسټونو چې د عدلي نظام او قضایي نظام جوړوي هلته کامل همغږي وجود نه لري. دا ټول د باشي دي چې فعلی عدلي نظام کې شفافیت لږوي، د قضیه حل فصل ډیر وخت ونیسي او د البته لکه څنګه چې د مخکنیو اوردونکو او ملمنو ویل شفافیت لږ دی او تر ټولو مهم د خلکو اعتماد په عدلي او قضایي بنسټونو باندې کم دی په مقایسه دی. او ډاکټر څه فکر کوم چې په دې برخه کې البته تر ټولو لوی ستونزه لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویل شوی دی په قضایي ارګانونو کې د فساد او بډو شتون دی. البته د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې 2009 کال کې افغانانو د خپل کارونو د ترسره کولو لپاره 2.15 بلیارډ ډالر بډي ورکړي دي. بالکل همدغه آمار د افغانستان د شفافیت نهاد هم تایید کړی او هم د ډول سره د ملګرو ملتونو د جرم او مواد مخدرو د سازمان دفتر چې په دې باره کې افغانستان تحقیق کړی دی همدغه آمار تایید کړی دی. بله ډاکټر صاحب البته خپل خبرو ته به دوام ورکوز بلار شو خوست او خوست کې به رسول تڼیوال وورو چې د ټلیفون په لیکره سره له خوست وصل دی. تڼیوال صاحب ستړي مشي. تڼیوال صاحب که تاسو خپل تجربه راته وایي چې خوست کې چون جرګې ډېرې دي او داسې ویل کېږي چې ډېرې لانجې ګونجې په جرګو کې پریکړې کېږي، که تاسو خپل تجربه راته وایي چې خلک په څومره کې خوست کې دغه جرګو ته مخه کوي چې د دوی لانجې ورهواري کړي؟ شمسور صاحب تاسو پیږي چې جرګه خو البته ډېر باندې چې ترغه ما زموږ د افغانانو ډېر لرغونی طریقه او دود دی چې دا کزه جرګه د ملت جوړونه کړی دا اته د نیویش لیکو د ماشاء الله د سپیشل د اخیری په دغه شیزو کې د اساسي قانون او د حقوق ادارې دا لوی جرګو هغه چې دا ملت جوړون کې یا ملت ساز جرګې چې د اساسي ټاکل دی دا شو دا جرګو ته چې په خپل باندې او قانون کې مروج دي دا هم هغه جرګو یو نمونه ده دا وایي او کوچنی جرګې چې وکړي د قانون تر منځ د شتونجو یا ملاتړ یا شخړو چې هغه یا په ځمکو یا په نورو راشي مثال باندې سره د الله سبحانه بیا قومي مشران علماء کرام او باندې روحانيون د جرګو په برخه اخلي او د هغه دود او رواج په اساس باندې چې دوی په منطقه او سیمه کې لري دغه مسائل په شورای ډول یا هغه د دود او رواج په ډول حل فصل کوي. تڼیوال سه په یو راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان کې ګواکې 80% خلک خپل لانجې د دغه جرګو لارې پریکړې کوي یا په دغه جرګو کې د دوی پر لانجو باندې پریکړې کیږي. که د خوست یو مثال راته وایي چې هلته څوره خلک دغه جرګو ته مراجعه کوي؟ دا بيخي واقعیت دی. خو څه لکه څنګه چې تا وایي کوم دغه فیصدي کاملیت نو ورسره کوي قومي مشران ته مراجعه کوي ملت یې مخکې ودا تاسو پښتنه وکړه او یو ځون کې پښتنه وکړه او د خپل رڼا په واچوله چې دلته د نصابي ادارې نشټواله یا اداري فساد چې باندې رشوت په اساس کاری زمخلصيږي نو جګړه ته مخه کوي او د جګړې سره ورسره هغه د دې ستونزې زهر کېږي او مذهب هم ډېر کار کېږي په دې اساس باندې دا واقعیت چې قومي مشران او علماء کرام او محاورو ته مراجعه کوي د دې لارې د دې ستونزې حل کېږي. تڼیوال صاحب تاسو ول چې دغه جرګو لارې د خلکو لګخ یعنی د خلکو پر قضیو باندې لانجو باندې چې دوی خپل دغه لانجې د جرګو لارې نه پرې کوي لګخ پرې کم راځي. خو د ځینو راپورونو لمخې خوست کې داسې ویل کېږي چې دغه مسله اوس په یو ډول سوداګري یا کمیشنکاری باندې بدله شوې ده. داسې ویل کېږي چې د خوست په بازار کې دغه خلک د جرګوالو په نامه باندې ناز دي او
په دې خاطر چې یو لانجه پرې کینو د دوړو لورو نه ډېرې پیسې اخلي او دا پیسې هم ډېرې کم نه دي بيخي ډېرې دي او خلک له دې کبله هم ډېر په عذاب دي. دا هم یو څه وخت ته په دې شاک نشته چې اوس د جرګو هم د طرف خبره چې په جرګه سره د شکل ورکړای دا د حاصل په ټولنو کې یو تجارت خاطر نشي چې هغه یو مسلکي چې ګوره د یو بس د حاصل کې مګر بیا هم وایم یا هر څه د بسنه هغه شو ته باندې چې په مثلا باندې په محاکم یا په عدالي ورګنو کې ماخذ فسکی دا نتیجه دي چې د دې په مقابل کې او چې په لکونو باندې اکشن کې دلته کوي د ورځې یا زرا مسلمان خپل دي خلاص یا د چې په نوم باندې تاسو کې مګر دا کمپنۍ چې هغه کې د رشوت شکل دا کار وکړي درسته خبره هم صحیح ده ول بیا هم د موږ یو غلرو په خوش کې یو جرګه لرو د کمیشن او وتر جرګه لرو چې د مختلفو قومونو څخه جوړ شوی دا تقریبا په 1400 د 1400 بنځات د شروع شوی تر اوسه پورې دا دوام کړی په حدود د 500 شاوخوا کې هغه وړې مناظرې دا په 50 کتاب یا لا شلتا کلونه دوام درلودي دا هم په پسې دي بدون د دغه چې د دې نه واخلو یا څه وخت شي په ډېر ښه او په خوشاله سره د هغه جرګو پریکړه باندې شوی او خلک خوشاله دي. ډېر مننه تڼیوال صاحب. اوس په افغانستان کې طاهر خان ورو مهرباني وکړئ که تاسو د موضوع په تړاو جرمني کې مهرباني وکړئ که تاسو د موضوع په تړاو سلاري مهرباني وکړئ. د ما نظر د جرګو د قومي جرګو په مناسبت باندې تاسو ته وایم د عدلي قضایي مسلې زده په کلی زره دوامه دي د لپاره چې موږ په 2012 کال کې ژوند کوو او له یو خونه موږ په خپل مملکت کې وایو چې موږ د دیموکراتیک مملکت یو موږ قضا لرو موږ اساسي قانون لرو شورا لرو ټول شان لرو ولی دلته سوال په دې کې ده چې ولی موږ باید همیشه شاته لاړ شو ولی موږ مخکې لاړ نشو. تاسو وګورئ چې په دې قومي جرګو کې کاش کې صدا جرګې قومي جرګې لکه هغه کلونو غونډه سه بادله د امان الله خان او بعد نادر شاه په وخت کې او د ظاهر شاه په وخت کې هغه دورانونه بل وخت وو ولی اوس موږ په یو بل جهان کې ژوند کوو. طاهر خان صاحب ډیر مننه. یعنی تاسو نظر دا چې اوس باید لانجې په جرګو کې پریباس ونشي چې تاسو په وینا چې غنی دا یو شاته تک دی. ډاکټر صاحب وردک تاسو ترا شو چې تاسو دغه اوریدونکو د نظر پر څه وایي؟ نه د ما نظر د همایون طاهر صاحب سره کاملا تفاوت لري. فقط کې زه غواړم د تفسیر ورکوم که وخت وي. فقط کې د انتقامي عدالت نظریه په 19 قرن کې منځ راغلی ده چې د حقوق جزا او جرم شناسي په کلاسیک مکتب کې خلاصه شوې ده. د دغه مکتب اساس انتقامي عدالت دی. په دې معنی چې جرم کا به جزا ورکړي. اما د دنیا په ټولو دولتونو کې چې د مکتب د اصولو نه استفاده کیږي د دې مکتب د اساساتو تطبیق مثبت نتیجه نه دی ورکړي. اوس موږ ته معلومه ده چې په 13-15 کالو کې په ټوله دنیا کې په استثنا د جاپان جرم زیات شوی دی. په مجرمین چې دی په بندیخانو کې نه اصلاح کیږي. نو د دې خاطره په تقریبا 13 کالو کې یو نوې مکتب منځ راغلی په نامه د ریسټورټیو جسټس. همایون خان طاهر صاحب کولی شي دا په ګوګل کې سرچ کا ریسټورټیو جسټس. ریسټورټیو جسټس یا ترمیمی عدالت چې موږ ایرانی دوستان ترجمه کړی دی. دې معنا دا ده چې مجرم ته ضروري نه چې جزا ورکړي شي. بهتره لار دا ده چې د مجرم او مجنی علیه یا د دعوا د طرفینو په منځ کې اصلاح راشي. ځکه دغه اصلاح هم د ټولنې په ګټه ده، هم د مجرم او هم د مجنی علیه. او په کومو ملکونو کې چې د لارونو استفاده کوي لکه جاپان او نیوزیلند کې هغه د جرم کچه ډیره ټیټه ده.
او دا ترمیمي عدالت یا ریسټورټیو جسټیس د موږ د جرګو او شوراګانو سره ډیر شباهت لري او کله چې تطبیقيږي هم په محلي ډول سره تطبیقيږي. حتی سکاټلند کې دا چلډرن هیرینګز د ډیر شباهت ان د ریسټورټیو جسټیس لري. نو په دې اساس سره د جرګو ډیر خواص د ډیرو معاصرو او نوو نظریو سره تطابق لري. البته ډیر منفي جوانب هم لري چې په بحث ور باندې وکړو. او ډاکټر صاحب په دې اړه به وروسته بحث وکړو. اوس به په خیبر پښتونخوا کې عبدالغفار رحماني واورو. ما په فکر باندې چې لکه د جرمونو چې کچرا ټیټول یا چې جرمونه چې کودنو ختمول دا بغیر د چې عدالتي چې سره د عدالت عملي کولو نه بغیر نشي کېدای او دا چې کودن دا به د حکومتونو په چې باندې کې خو حالت چې حکومتونو یا محکمې چې کودنو لکه هغه په انصاف او په عدالت باندې نه یو د فساد خالي په افغانستان کې چې خلک قانونو یا جرګو ته مخه کوي په دې بنا باندې کوي چې محکمو باندې خلکو اعتماد رحماني صاحب خبره په همدې کې ده چې تر هغه پورې چې په افغانستان کې قضا پیاوړې کیږي دا یو اړتیا لیدل کیږي چې باید په افغانستان کې ځینې قضیې د جرګو لارې نه حل شي ځکه چې دا د قضیو د حل تر ټولو اسانه لار بلل کیږي. سمسور شاه وسان لا خو د خلک د جرمونو کچه په دې سره نشي راټیټېدل او د غرنګ چې کومه لکه مجرمان تهدیدېدل نشي او نه چې کومه جرمونه ختمېدل شي لکه جرمونه سره نور شي چې مجرمان چې کومه هغه تهدیدېږي دا مجرمان چې کومه هغه نور سره ضروريږي او نور چې کومه لکه جرمونه وتر سره کې نسبت نه یو خبره پکې شته د کې نور خو لکه پکته چې رحماني صاحب ډېر مننه تاسو نظر مو واخیسوز په پکتیا کې یو دوه تن اوریدونکو واورو. زه وحید الله د پکتیا ولایت د ستکرام دی ولسوالۍ اوسیدونکو یو کال مخکې د موږ په مځکه باندې چا داوا کړې و بیا دا مغته محکمې ته راځي کړه. محکمې کې مې فیصله ونه شو څلور 15 میاشتې را باندې تیر کړې قبیل طرف ته د جانبانو مې پیسې اخیستې هیڅ فیصله ونه شو. موږ بیا قومي مشرانو ته بیا لاړو په قومي مشرانو باندې مې دا فیصله وکړه. بخت الله سعادت یم د پکتیا د لجې منګل ولسوالۍ اوسیدونکی دا نه همیشته کیږي چې موږ د کلیوالو سره د غره په سر لنجه ده تقریبا یو 300 جریبه غر ده چې هغو سره موږ په غر باندې لنجه راغلې ده خبره محکمې ته تللې دولت ته او تر اوسه پورې د حل لار نه ده ورته موندل شوې. تقریبا زموږ ډیر زیات مصرفونه وشول دي هغو چې موږ ورسره لنجه ده د مقابل لوري هم مصرف وشو د موږ هم وشو او تر اوسه پورې حق نه حق معلوم شوی نه ده. نو ډیر وخت کې چې دغه لنجه موږ روانه ده تر اوسه پورې دولت ورته د حل لار نه ده موندلې. ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو هم دا خبره وکړه چې ل ناچارۍ نه دوی دودیز جرګو ته یا شوراګانو ته سیمه شوراګانو ته مراجعه کوي. اوس که پر دې باندې خبرې وکړو چې دغه شوراګانو یا جرګو کومه پریکړه چې کوي دا سوره عادلانه دي. سمسور صاحب دا ډیر ښه سوال دی. البته جرګې هم مثبت او ګټور اړخونه لري او هم منفي او بد اړخونه لري. په اکثر وختو کې البته دا په اساس د تحقیقاتو د ریسرچ د تیرو لاسو کالو کې شوی دی. د جرګو د پریکړو سره خلک د جرګو د پریکړو خلک د دعوا طرفین ډیر رضایت لري. نو کوم منصفانه نه وای نو بیا ول خلکو د هغه تایید کوله. البته په ځینو حالاتو کې د جرګو تصامیم د شریعت د اسلام د شریعت د اصولو د افغانستان د قوانینو د اصولو او همدارنګه د بشري حقوقو د اصولو سره تناقض لري. مخصوصا د شنی او ډیر بد دود چې بد ورته ویل کیږي یعنی په د مزلاتو د حل فصل د پاره د خزو نه ګټه اخیستل او د غیر ورکول په بدو کې دا ډیر منفي اړخ دی. او همدارنګه لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکوله او تنوال صاحب هم اشاره ورته وکوله ځینې وخت په جرګو کې هم فساد لیدل کیږي اما دا فساد محدود دی او په کمو مثالو کې لیدل شوی. مثلا د تجارتي جرګماران ما جلال آباد کې شوی مخکې ریسرچ کوله داسې یو پدیده را پیدا شوی و اما ډیر محدود و. او دریم مشکل هم په جرګو کې دا دی چې قومي متنفذین کله کله د خپل نفوذ نه غیر مشروع استفاده کوي. اما په عمومي ډول سره
جرګې ډېر مثبت اړخونه لري چې موږ کولای شو د مثبتو اړخونه استفاده وکړو او د منفي اړخونه کنټرول کړو شو. ډاکټر صاحب د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو ستراتیژي جوړه شوې دلته هم دا ویلي و چې باید د افغانستان د قضایي ورګانونو او دارنګ دودیز جرګو او شوراګانو باید یو ګډوله جوړه شي نو په افغانستان کې عدالت پر ځای کولای شي. دغه چاره چیرې رسیدلې؟ دا په حقیقت کې په 2009 کال کې ما او د هرات فعلی والی صاحب ډاکټر داوود صبا او علي جان کاظم چې مشهور افغان کارپوه ده موږ د UNDP لپاره د افغانستان کې د طالبانو نوروسته د عدلي نظام دراوستل لپاره یو پیشنهاد وکړ چې په هغه کې موږ داسې یو طرح وړاندې کړ چې د هغه د لارې د جرګو او د افغانستان د عدلي رسمي عدلي او قضایي سیستم په منځ کې بنسټیزه رابطه پیدا شي. اما متاسفانه د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا قهرآمیز عکس العمل مختوی خودل شو او هغه ته توجه نشوله. بیا ورسته چون تحقیقاتو هم د موږ نظر تاییدول او ورځ باندې تقریبا 8 میاشتې مخکې د افغانستان د عدلي وزارت د جرګو او شوراګانو په اړه باندې یو قانون تصویب کړ. بیا د شورانو د وزیر افغانستان د وزیرانو شورا ته ولېږله. د افغانستان د وزیرانو شورا هغه قانون د ولسی جرګې ته د لګولو نه منع کړ او تر اوسه پورې موافق دی او تر نو اوس هیڅوک نه پوهیږي چې د جرګو په اړه باندې کومه چارچوبه شته او کنه. وردګ صاحب په دغه طرحه کې چې تاسو وړاندې کړی ده څنګه کېدای شي چې دغه دوه ورګانونو سره په افغانستان کې د عدالت د پرځای کول په برخه کې سره همکاري وکړي او ګډ کار وکړي؟ دقیقاً دا البته یو تفصیل بحث ضرورت لري اما په موږ ډول سره موږ په خلاصه ډول سره موږ د پیشنهاد کړی چې مخکې د خلک البته په وړو په د جرایمو او د وړو جرایمو جنایاتونه البته د دولت کار دی او مخصوص جرایم مبارک او د نور ټول مدني مزلو مبارک کولای شي جرګو ته لاړ شي. د جرګو فیصله کله چې محاکم ته او موږ یو بل د بشر د حقوقو یو واحدم پیشنهاد کړو او د غیر قابل د قبول وي هغه باید قضایي قوت پیدا کړي. یعنی په بل عبارت سره د جرګو فیصله هغه وخت قابل د قبول دي چې د افغانستان د قضایي سیستم او د بشر د حقوقو د واحد لخوا قابل د تایید شي. دا البته دا غي بحث تفصیلی دی. موږ دا پیشنهاد کوله چې په جرګو کې کېدای شي د قضایي بنسټونو او د افغانستان د بشر د حقوقو د بنسټ د کمیسیون غړي فقط کې د څو پورې د جرګو فیصله د افغانستان د قانون د شریعت د اسلام د اصول او د بشر د حقوقو د اصول سره تناقض ولري کې نه لري په لاند او موثر شکل سره کېدای شي جرګو ته یو قضایي قوت ورکړل شي او غصب شي او هغه فیصله ټول د قابل د قبول وي. اوس به په کندهار کې خپل یو دوه تن اوریدونکو وارو محمد شفیع د امان د ولسوالۍ اوسیدونکی دلته خو ورور پالتو کې صد د اردو وزغل نن لاړ څه سبا راس نن لاړ سبا راس یو قاضي نه وخت راځي بیا چې نه وخت بیا چې مراسي اردو یو ساعت یا 2 ساعت اردو یا کار کوي او په دې په غونډه تیر سي بالا وایي قرمس ور او اردو په مجلس باندې تیر سي حواله سره ولاړ سو چې دلته راس اردو کار نه راکوي اردو بس چې ار یو غټ دلته وایسته چلیږي یا پیسه چلیږي نو د حکومت څخه مات سوي دي حکومت خو بيخي پر حکومت خو بيخي اعتبار کم سوي دي انو وسره ولاړی د عوام خلاصو پر د کلی پر مشرانو د خبر سره خلاصو د زمانم پښتون د کندهار شهر اوسیدونکو زما په اند محلي شوراګانې چې فعلا خلک ځي او خپل مشکلات د حل لپاره محلي شوراګان څخه فیصله حل غواړي دا یو اسانه لار ده ځکه په محاکمو کې رشوت او اختلاس ډیر دي اکثر وخت خلکو حقوقونه تر پښو لاندې کیږي محلي شوراګان کې دا خبر نشته یو خو پروسه کومه ده بل خلک ډیر اسانتیا ده او تر هغه پورې تر هغه هغه فیصله تر محاکم تر فیصله شته په خاطر د دې چې الته
رشوت نسته او په محاکمو کې ډېر احتمال دی چې د هغه چا چې حق وي حق تر پښو لاندې په خاطر چې په محاکمو کې رشوت ډېر دی. نوم یې سید سرور دی د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په کندهار کې په محاکمو کې لکه څنګه چې ښایي په هغه ډول د خلکو دوسیې نه څېړل کېږي او نه ترسره کېږي. موږ ګورو ډېر کسان د دې څخه شکایت کوي چې هلته د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي او په ډول ډول دوی ځورول کېږي. نو په دې خاطر باندې اوس خلک و محلي شوراګانو ته و قومي مسؤلینو ته مخه کړې ده او خپلې فیصلې په هغوی باندې په محلي طریقه سره کوي. که څه هم چې موږ وګورو د هغو فایلې کله ناکله ښه نه تمامیږي ځکه هلته هغه پوهان کسان نشته، هغه هلته داسې کسان نشته چې فیصلې په سم ډول وکړي. خو بیا هم په دې خاطر چې دلته ستونزې موجودې دي نو خلک هغه ته زړه ښه کوي او په هغو باندې خپلې فیصلې. اوس به ډاکټر صاحب وردک یو څو برېښنالیکونه هم ولولم او کچیر امکان لري چې یاداشت کې بیا د دوی پر نظرو باندې تبصره وکړي. نور محمد له کندهار لیکي څوک چې حکومتي محاکمو کې د خپل شخړو د هوارولو لپاره د بډو د ورکړې توان نه لري نو د لانجو د هوارولو په موخه دودیز جرګو ته مخه کوي. حضرت الله ریان له خوست لیکي په افغانستان کې د قضا او محکمو بې عدالتۍ خلک رونو ته پورته کړي دي. حاجی اخلاص زرمتی له کابل لیکي په خوا د دودیز جرګو پریکړې پر حقایقو ولاړې وي خو اوس دغه جرګو پریکړې عادلانه نه دي. عبدالخالق له لغمان لیکي د دودیز جرګو لوی نیمګړتیا ده چې له نارینه‌و جوړ شوی او خځې پکې استازیتوب نه لري نو ځکه ډیر کله د خځو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي. نور محمد له هلمند لیکي د وسلوالو او جنگ سالارانو د حاکمیت له کبله د قومي مشرانو په خواني تلاس پکې شوې ده او دوی نشي کولای چې د خلکو د لانجو په هوارولو کې رغنده ونډه واخلي. او د بي بي سي پښتو فیسبوک هم یو شمېر اوریدونکو خپل نظریې پریخي دي. امیر محمد احمدزی پم دی لړ کې لیکي خلک له دې کبله د دودیز جرګو پریکړې مني چې د اسلامي شریعت لمخې پریکړې تر سره کیږي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. نور محمد خان او حضرت الله د خبرو څخه زه موافق یم او د اوسنی تحقیقات هم د تاییدوي. او حاجی صاحب اخلاص ویل چې جرګې او پخوانی جرګې نه دي او غلطه عادلانه جرګماران اوس نشته دي. اوسنی تحقیقات او ریسرچ کې هغه تر اوسه پورې هم په جرګمارانو او سپینګرو او څوک چې د دودیزو لارو مسلې حل فصل کوي ډیر اعتماد لري. البته په دغه ځای کې د یوې منطقې نه بل منطقې پورې فرق لري. یعنی په دې معنی سره چې اوس هم جرګې په خپل ځای دي او یو ډېر مهمه خبر چې دلته باید وشي جرګې تنه د پښتنو په منطقو کې فعال نه دي په ټول افغانستان کې. مثلا د افغانستان د ارزیابۍ یو تحقیق واحد ARAU په بامیان کې د جرګو ډیر قوت باندې تحقیق کړی دی او هغه یا مثلا په نورستان کې یا په د افغانستان په شمالي ولایتو کې. نو د ټول معلومیږي چې اوس هم خلک جرګو ته د جرګو تصامیم پروسو ته احترام لري او په اعتماد لري. او ډاکټر صاحب یو خبره چې و اوریدونکو کړي و دا و چې په دغه جرګو کې خزي استازیتوب نه لري نو ځکه ډیر عادلانه نه دي د خزو پاک کې. دقیقاً عبدالخالق خان د پښتنه کړه بالکل د عبدالخالق خان پښتنه د شو ډیر اساسي پښتنه د او ما تقریبا د 10 کال کې چې په جرګو باندې د همدې خاطر انتخاب کوم. خو مو باید افغانستان جرګې په وخالګه کې فعال نه دي په یو خلا کې فعال نه دي. جرګې د افغانستان په درسالاره ټولنه کې فعال دي. د افغانستان ټولنه په درسالاره ده. مثلا په افغانستان کې پولیس ته وګورو د 1% نه کم خځې پولیس دي. مثلا که د افغانستان قضات ته وګورو ونه په پرون جناب رئیس جمهور صاحب د خځو د مجتمع د خځو د قاضیانو مجتمع تاسیس کړ اما د خځو موجودیت یا شتون په جرګو کې فیصدي ډیره کم ده. 2008 کال کې 2008 کال کې 3% او اوس البته زیاته شوې ده. ځنې راپورونه وایي چې لاس ته شوې ده امید چې دغه سی وي خو بیا هم لاس ډیره کم ده. د جرګو چې بیرته راشو جرګو ته د جرګو ډیره لوی نقصه ده چې په هغه کې خځې شتون نه لري او البته موږ باید په دې کې اصلاحات راولو.
مثلا په افغانستان په ولسی یا مشرانو جرګه کې د سرویس کاله خزي ډېر کم وي د اوس زیات شوی دي نو د همدې خاطر هغه طرح چې ما د مملګرو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري پراختیا پر راپور کې پیشنهاد کړی و همدغه و چې په ورو د سلاره باید پیدا شي چې په جرګو کې خزي اشتراک وکړي ګډون وکړي ته کومه ګټه چې ممکنه ده اول په خارونو کې بیا ورسته په کلیو کې او یا دا چې د بشر د حقوقو د واحد لاره چې موږ پیشنهاد کړو په هغه کې د خځو نفوذ د فیصلو په څار باندې زیات شي نو دا مشکل شته اما دې معنی ده چې موږ جرګه باید رد کړو موږ باید جرګه اصلاح کړو ډیره مننه وردک صاحب اوس به سپین تڼه فکر کوم چې په اس ام اس کې هم ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه په دې تړاو واستولې دي نو مهرباني وکړه راته ویل ولي بلې سمسور صاحب ځینې اوریدونکو خپل لاند پیغامونه راستولې دي د موضوع په اړه او یعقوب میاخیل د چارسیاب ولسوالۍ نه لیکي چې د افغانستان سخت دښمنان د دوی په ګمان قاضیان څارنوالان او قوماندانان دي ځکه چې دوی اصلا افغانستان چور کړی دی او په دوی باندې باید د جرګې پریکړې عملی شي د یا شمس په نوم یو اوریدونکی د هلمند د سنگین نه لیکي چې هغه اعلان چې ولسمشر کرزي کړی دی چې قومي شوراګانې بشخړې حلوي د دوی په نظر دا وړۍ نه شړی کیږي ځکه چې دوی وایي چې دا یوازې د کاغذ په مخ پاتې کیږي او عملی جنبه به ونه لري خو لکه څنګه چې لیدل کیږي د افغانستان په اکثر ځایو کې دا کار کیږي خو دا اوریدونکي کې د شورسته بیا قانې شي یو بل اوریدونکي چې نوم نه دی لیکلی دی وایي چې اوس ډیر نا وخت دی ځکه چې د جرګو دودونه ړنګ شوي دي او پام نه دی ورته شوی د افغانستان په بیلابیلو رژیمونو او وختونو کې دغه جرګې هغه چې خای درنښت ورته نه وشوي نو ځکه اوس نتیجه هم نه ورکوي باید دغه دودونو ته درناوی وشي چې البته مطلب جرګې دي سپین تڼه ډیره مننه وردک صاحب لکه څنګه چې زمونږ ځینو اوریدونکو په اس ام اس کې هم دغه اندېښنه لرله چې اوس د جنگ سالارانو د شتون له کبله او د افغانستان په ځینو برخو کې د ټوپک د واکمنۍ له کبله دغه دودیزو جرګو خپل افغاني رول لاس ور کړی تاسو په دې اړه څه وایي مخکې دنه چې یوې پوښتنې د دې پوښتنې جواب تراشمه د دوهم پوښتنې چې د سنگین نه پوښتنه کړې و فکر کوم د جناب کرزي صاحب د خبرو په اړه باندې د دوی معلومات غالبا کامل نه وو جناب کرزي صاحب پرون دا څه ونه ویل چې خلک د خپل مسلې د جرګو د لارې حل فصل کې بلکې هغه دا څه ویل چې خلک عملاً فعلاً خپل مزلات جرګو د لارې حل فصل کوي ځکه چې په رسمي قضایي سیستم کې دومره عدالت نشته لکه چې باید وي دا باید تصحیح شي کاري سبس نه دی ویلي چې خلک جرګو ته لاړ شي او غواړي مسایل حل فصل کړي او چې سمسور سره تاسو خبرې تراشو تاسو سوال تراشو دقیقاً په افغانستان کې د 13 کلونو کې قومي محلي جنگ سالاران او قدرتمندان رامنځته شول چې موږ ټول ته معلومه چې ډېر حد پورې د افغانستان خلک د يرغمل نیولو اما خوشبختانه ټول آمار او نوې تحقیقات ښیي چې د خلکو نفوذ کم شوی دی یو خوشتبي موږ وکړو ما په 2000 کال کې په کامه کې په دې اړه باندې تحقیق کول مخصوصا ما هدف دغه و چې جرګې څنګه د کومه هدف پورې د جنگ سالارو او د محلي زور وکانو تاثیر لاندې دي اکثر خلکو ویل چې د نفوذ ډېر کم شوی د ما ورته ویل خیر دا قومندانان څه شول دوی ویل چې قومندانان چې دلته وو او جنگ سالاران چې وو هغه یا ولسوالان شول یا والیان شول یا د افغانستان د ولسی جرګې یا د سنا د غړي شول اوس دلته اکثر مخاور سپینګری چې خلک اعتماد ور باندې لري هغه فیصله کوي او همدغه خبر تر اوسه پورې تحقیقات شوی ریسرچ شوی دی تاییدوي چې په جرګو باندې خلک اعتماد کوي د محلي جنگ سالارانو او زوربندانو نفوذ کم دی شته دی په دې کې شک نشته اما ډیر کم دی یعنی د یو هیله شته چې په پای کې په افغانستان کې د سیمایزو جرګو او دارنګ د عدلي قضایي اورګانونو څخه داس یو رامنځته شي چې په افغانستان کې عدالت رامنځته کړی شي بالکل دلته
دلته یو مسله باید کاملا واضح شي چې جرګې او شوراګانې باید د افغانستان د عدلي او د افغانستان د رسمي عدلي او قضایي سیستم د کړنو مکمل وي دغه کار نورم تکمیل کړي دغه سره کومک وکړي په دې معنی سره چې هغه واړه مسایل حتی واړه جرمي مسایل مخصوصا په سویه د جرمونو نه جنایات چې هغه د افغانستان د هغه انحصار د دولت انحصار باید وي دا مسایل او نور هغه مسایل چې حقوقي مسایل دي مخصوص په کې حقوق الله شامل نه وي هغه کله جرګو د لارې حل فاصل شي په دې ډول سره به دې لارې به د افغانستان په عدلي او قضایي نظام باندې د کار بوج ډیر کم شي او هغه به نور ډیر مننه قدرمن وردونکو د ستاسو غږ پروګرام همدلته پای ته رسیږي او له ډاکټر علي وردک نه مننه کوم چې په پروګرام کې را سره برخه واخیست او د اوریدونکو پر نظریو او تبصرو خبرې وکړي.